دوه ټیلره ټیونه مې راوړي دي جاپاني دي او تېر راته په چینی کې محصول کړی ده. مدیر صاحب یو ولکه افغاني مدد کړه څنګه نه خوښه چې ولکه چیرې لس لکونه کمې نه اخلم. وزیر صاحب د مالیې تاسو ته قسم درکړ اوس د روپۍ واخیستلې قسم خوره و قسم خوره. مدیر صاحب د تشریح زما یو درې ټیلره مال دی او زه غواړم چې بغیر د محصوله دا راته ته پاس کړم ستا به م چې وشي او زما به م چې وشي. دا خبره خو دې سمه ده چې زما به م یو څه وشي او ستا به م څه وشي خو یو څه به کېږي که نه څونه به ورکړي. زه خو یم چې مدیر صاحب یو ولکه افغاني مدد کړه څنګه نه خوښه چې ولکه چیرې لس لکونه کمې نه اخلم پوه شوې که نه. والا مودی سے گزارا کرو بازار کا لے سودا معلومات کی یا بخار سے یا خاصه بنه سے خیر دې گزارا وکړه. وروره ګزاره نشم کولی که لس لکه روپۍ راکولی شي خطر کنی محصول کومه دي. نه محصول کوی ما بس لس لکه روپۍ بدل کوم مجبوري ده نو لس لکه بدل کوم. صحیح ده کار دې کېږي نو زه ورځم پیسې راوړله. سمه ده مودي صاحب پیسې راته راوړه. مدیر صاحب دوه ټیلره ټیونه مې راوړي دي جاپاني دي او تېر راته په چینی کې محصول کړی ده. چینی کې د محصول ښه نو څو به ورکړي. یو 3 لکه روپۍ به لا درکړم. 3 لکه چې 10 لکه روپۍ به راکوې بیا به دې کار کېږي کنی دا خبرې نشته دی کنی محصول کېږي. محصول مې نه کې مدیر صاحب محصول ګوره که نه که 10 لکه روپۍ دې راکړې نو ښه ده کنی 30 لکه روپۍ دی کنی محصول د دا ناخله. مدیر صاحب هغه محصول مې نه کې راغلی مدیر صاحب 10 لکه روپۍ به لا درکړم او محصول کوم یې مه وشه. 10 لکه روپۍ صحیح شو که نه صحیح شو نو ځه نو لاړ شه 10 لکه روپۍ راته. بس 10 لکه روپۍ به راوړو شروع کړو. راځه سلام علیکم مدیر صاحب سلام. وعلیکم سلام. خیر صاحب د ښه دی بخیر جوړې څنګه دې پېښه وکړه. واده دستلې ور او خود مې واغستې ولې اغستې به مې نه. یا الله توبه یا الله توبه بې څه کوو بس ولې وزیر صاحب هغه ورځ درته قسم در نه کړ تا په قسم لاس کېښود ټولو مامورینو ټولو رئیسانو په قسم لاس کېښود چې دې نه بعد به موږ رشوت نه اخلو. وزیر صاحب د مالیې تاسو ته قسم درکړ اوس د روپۍ واخیستلې قسم خوره و قسم خوره. وکړه خبرې خو دې سمه وکړه چې قسم خو مو وخوړلو خو ما داسې قسم وخوړلو چې زه به رشوت اخلم پوه شوې که نه. رشوت اخلم تا داسې قسم وخوړ ما خو د ډېره غټه کار وکړ تا رښتیا نه قسم وخوړ چې نه به اخلم دا به زه کوم. ته داسې چل وکړه که نه رشوت واخله خیر دی بیا کفاره یې لنډه کړه. رښتیا ګناه یې کبیره ده غوسړی غرق به هم کېداسې نه شي چې په دنیا هم ووایي ګوره قرآن شریف قرآن چې چا وخوړو که نه که په صحیح دې وخوړو که په غلطه بس وایي دي دنیا کې دې هم وایي او آخرت کې دې وایي. والی که نه غرقي بس نو غر کېدو به ته غرق. نه زه هېڅکله چې قسم مې خوړلی یم دغه معاش ته به کېنم او د خپل معاش به اخلم حلال او زه تا غوندې حرامخور نه یم. هلته دې قسم وکړو داسې دې وویل چې همداسې دې قسم کوو 15 ځلې تا قسم هلته وخوړ. ځکه په دا دونه معاش باندې تا پوره کړه نو ځه همدا یو معاش دې اخله.